مسګران چې په لاس جوړ شوي توکي په افغانستان کې د کورنیو زینت بلل کېده، اوس مهال یې دغه صنعت د له منځه تلو له خطر سره مخ دی. په دې راپور کې مو له داسې یو کس سره خبرې کړي چې له ماشومتوب راهیسې د مسي توکو له صنعت سره بلد دی او په دې لرغوني مسلک کې د خپلو فعالیتونو په اړه کیسې کوي. 65-70 دکان بود تا آخر نجاری که گرفته رفت مسگری گم شد. یک 6 دکان 7 دکان مسگری مانده خلاص شده. باید دولت کمک کنه، همراه مردم کسب رشد کنه، بچه ها را تشویق کنن که بیاین در کسب و کار شامل شوند، کار کنن، کسب یاد بگیرن. بعد اثر ما که مردیم باز اونا بچه ها کار کنن. مسګري په هیواد کې یو له پخوانیو صنایعو څخه دی چې پیړۍ تاریخ لري، خو په مزار شریف ښار کې د مسي توکو یو شمېر کاروباریان وایي هیواد ته د ارزانه او بهرنیو توکو د راتګ له امله مسي توکو خپل بازار له لاسه ورکړی دی. مس یک ظرف یه در قیمتی است دیگه. از این چیزا یک بار مصرفی ارزان کالی آمده، آلومینیه و پلاستیک نوکلی گپا دیگه مردم هم اقتصاد ضعیفتر از اینا استفاده میکنن. با مو خاطر یک ذره صنعت مسگری کارش کم شده. سابق که بود خو همه چیز همینجا جور میشد و از زیر دست خود ما میبرآمد، در بازار در فروش میرسید. حال عموما همه چیز پلاستیکی آمده، از عوض مسی نکلی آمده. اینه تو دیگه از عوض آنچادری عودان آنچادری مثلا سطل آنچادری از عوض عودان مردم از بیلرهای پلاستیکی استفاده میکنه. از بابا کلان استفاده کرده آمده. ما مردم هم از مردم خواهش میکنیم که از این استفاده کنه. این یک چیز خوب چیز است، هیچ خراب شدنی نداره، انسان یک ضرر نمیرسانه. این نو برآمدگی چیزا انسان ضرر میرسانه، خرابی میکنه، مریض میکنه. ما از مردم جدا خواهش می‌کنیم که از این مس استفاده کنه. ورته مهال د بلخ د صنعتکارانو خونې رئیس دغه صنعت د ژوندي ساتلو لپاره له خپلو هڅو څخه خبر ورکړ او دغه راز یې له خلکو غوښتل څو له کورنیو تولیداتو څخه ګټه واخلي. ما در وطن خود چیزایی را که داریم باید استفاده کنیم. از وطن خود خواهش می‌کنیم که از این استفاده کنن و این را نمانن و چیزایی که مثال افطارگر چیزی حالی که همه جای دستشویی گپاست، ولی یک چیزی است که بازم بعضی چیزای که داریم همون داشتگی های خود از دست ندیم استفاده کنیم. از این که می 4-5 دکانی که هست حداقل خاموش نشه. از پیش ما یک کوهن سابقه و کوهن پدری ما شماست. په بلخ کې د مسي توکو د کاروباریانو په خبره چې له مسو څخه چایجوشې، پتنوسونه، سماوار، سلمچیانې، د خوړو بېلابېل لوښي او نور څیزونه جوړیږي.